السلام علیکم. که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل نوم ښایسته ډي پي ډېر زیات په اسانه طریقه باندې جوړه کړئ څنګه چې تاسو ته زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. تاسو ته زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې دلته بره ما خپل نوم لیکلی تاسو ته ښکاري حسن او دلته لاندې بالکل په ښایسته ډیزاین سره زما نوم لیکلی شوی. که تاسو دلته په انګلیش کې لیکئ که تاسو دلته په هر یو زبان کې لیکئ خو هغه لیکل به تاسو سره لاندې شو کېږي هغه نوم به تاسو سره لاندې شو کېږي او تاسو په اسانه طریقه باندې ځان نه ښایسته ډي پي جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري ما اوس په انګلیش کې به خپل نوم ولیکو نو لاندې هم راغلو. دلته تاسو مختلف فونټس هم چینج کولی شئ کلرونه هم چینج کولی شئ او په اسانه طریقه باندې سیو کولی هم شئ. نو دا کوم یو اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې د کوم ځای نه انسټالوئ ټوله طریقه ته بالکل سټپ بای سټپ درښیم خو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. که ویډیو خوښ شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او که تاسو وروسته پورې زموږ پیج نه لایک کړی پیج لایک او چینل سبسکرایب کړئ بیا زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در راسي. خو ملګرو دا اپلیکیشن د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل د هغه لینک نه تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا څوک سمپل دا دغه رقم اوپن کړئ بس ټاپل تاسو له درې اپشن درکړي. تاسو ته ښکاري ته کریټ ډي پي فار وایس بیا کریټ ډي پي فار ګرلز ورسره تاسو ته ښکاري ایډ ایمیج رایټ نیم. تاسو دلته فسټ اف آل د الکانو دپاره ډي پیز جوړولی شئ بیا دویم تاسو دلته د جینکو دپاره جوړولی شئ او بل دلته تاسو په خپله تصویرونه ایډ کولی شئ او په هغې باندې د پاسه تاسو بیا نومونه لیکلی شئ. نو زه به فسټ اف آل ته کلک واخلم په کریټ ډي پي فار بایز باندې. کله چې هم زه په دې باندې کلک تاسو ته ښکاري دا بوایز دپاره چې څومره دغه ډي پیز دي تاسو ته ټولې دلته شو کېږي. تاسو به په دې کې له ځان دپاره ډي پیز سلیکټ کوئ. زه به سمپل دا ډي پیز سلیکټ کړم په دې باندې به کلک واخلم. په دې کې دننه تاسو ته ښکاري بره لیکلو لپاره تاسو له ځای درکړي اپنا نام لیکي. دلته به سمپل تاسو خپل نوم ولیکئ مطلب زه ولیکم دلته حسن تاسو ته ښکاري ولیکو ما حسن بیا به سمپل تاسو دلته کلک واخلئ په سبمیټ نیم باندې. کله چې هم تاسو دلته کلک کوئ تاسو ته ښکاري زما نوم دلته لاندې راغلو او څومره زبردست ډي پي د دې لپاره جوړه شوه. تاسو بیا دغه تصویر دغه ډي پي دغه پروفایل تصویر په خپل واتساپ باندې هم لګولی شئ په فیسبوک کې هم لګولی شئ انسټاګرام باندې په خپل چینل باندې په هر څیز باندې تاسو لګولی شئ. ډېر زیات مزناک او ډېر زیات ښایسته به ښکاري. په دې کې تاسو نور هم لیکل کولی شئ مطلب دلته ولیکم حسن شاهد نو تاسو ته ښکاري زما هغه ټول نوم اوس دلته لاندې ولګي. تاسو پکې داسې ښکلي ښکلي نومونه له ځان دپاره لیکلی شئ. بیا که تاسو غواړئ چې فونټس چینج کړئ د هغې لپاره به سمپل په فونټس باندې دلته تاسو بار بار کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري د مختلف دغه ډیزاینونه بدلیږي. تاسو ته ښکاري څومره زبردست ولیکلی شو په اسانه طریقه باندې تاسو دلته دغه نومونه ښایسته جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري څومره زبردست راغلو. بیا کلر به څنګه چینج کوئ سمپل به لاندې دلته کلیک واخلئ په کلر باندې نو تاسو ته ښکاري زه سور کلر ورکوم نو تاسو دلته سور کلر دغه شان ورکولی شئ. تاسو ته ښکاري څومره زبردسته راغله. بیا به سیو کوئ څنګه د هغې لپاره به سمپل ته کلیک واخلئ په سیو باندې نو په یو کلیک باندې به دغه ډي پي دغه تصویر دا ستاسو په ګیلري کې سیو شي او بیا تاسو په هر ځای کې په خپله آیډۍ باندې په دغه شان واتساپ باندې تاسو چینل باندې لګولی شئ په اسانه طریقه باندې. خو ملګرو امید لرم د نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.